السلام علیکم. خیر جی په خیر. څنګه طبیعت ښه دی خیر دی نورو کم ځای کاکا یاره زه خو د شیرین کوټو نه کلي دا څوکۍ غریبانانو یاره بس سال وړو سره څوکۍ نو معلومات کو یاره زه خو د دې ځای نه یم د دې ځای نه یم یاره زه خو ما دا ګند من دا کبار راغونډوم دا دوی ملک دی نو لوی ملک ته خو سوچته نه کنه نو اوس چا نه دا بوسو کوم صاحب یو زه بدل وکم تاسو ولې دا څه خبره نه ته څه کې دلته زه دلته کې دا دغه مغه دا ګټې متې دا خوا دي خوا دا بسړو نو باندې بیا څه کې نو دا تنور منور کې کار وکړي او داسې 1500 روپۍ مو کې بس کا سره پیروان دي بس دا خبره ده نن خو د جمعې ورځ و ما جمعه مونږ وکړو نه چوټي پکې نه کوي جمعې پر یاره داسې کار دی چې چوټي مې کوله خو بس یاره سودا رب مې کړی لږه کم امید مې خو پدې سودا والي وړو پې لکه وړو چای چینی دا ټکه پکه ځینې کم کور کې راته وایي چې تا په خاص کې لې مثلا ته لږ نو ولې زامن دې نه وړي نشته زامن کم دي جنکې په دنیا کې یو طاقت پیدا ہے لګ راځي په خولو کې ډوبې نو بس څو کوم بداو کدا دکه څه کار پاتې پیدا ہے وای کدا بدل تاسو کوم نظر د خبره کوم ها 1500 روپے دې کې غړي 1500 شپږ بس ها زم چې نن داسې کارو کې د جمعې ورځ ده خاجي دغه 1500 روپے چې کومه ته غټي ها هغه په ځای باندې بل څه کارو کې خاجي چې دا 1500 روپے باندې نو غړي وای یاله کمړې داسې کې قسم دې 1500 روپے خو وګړي دا ته ستا به کار پیسې د موټر د تیلو پیسې دې د خپل ځای غریبي وکم ما ته مړه کو تر دې خبرو کوم کاکا خاجي تاسو د کوم دی ته ما پیژنې ما خو ته نه پیژنې ما او زه تا نه پیژنم نو دا پیسې تعالی څوک درکوي دا الله راکوي نو بیا به کې پاتې څه شو والا ما پیژنې نه ده تا پیژنې دا ستا خدای پاک هغه سخت ځای کې به خراوله او خدای د اکسیډنټونو نه مو وساته خدای د مصیبتونو نه مو وساته یا باسې تو 101 مرتبه ته پوه شوې یا لطیفو دا دوه یا پیری او درېیمه کلمه بسم الله سبحان الله والحمدلله دا مطلب دا دی چې دام 100 مرتبه 101 مرتبه وایه خو اللهم صل او اللهم بارک دا به ته لس پیرې مخکې وایې چې بیا پې ته څه سوال کوې نو الله پاک پې به ډایرکټ به ډایرکټ قبلوي او ډایرکټ به قبلېږي خو چې په صحیح معنو سره لګاتارې وی او خدای پاک یا ارحم الراحمین تا په چا رحم وکړو زه تاله دا نه یم چې تا ماته دا پیسې لګوي یا ارحم الراحمین د استاد جي نه تپوس وکړه یا ارحم الراحمین د دې څه مطلب شو د دې دا مطلب دی چې تا په چا رحم وکړو خدای پاک وایي چې زه به په تا غیبي خپل رحم وکړم د دې وروره دا معنی ده اوس درته یو خبره کوم خاجي په دې پیسو به څه کوې اوس په دې پیسو به بس وړو له پیړو والم چې چینو پې والم زه خو یم خاجي چې د جمعې ورځ ده ښه بس زه خو ځم دا اخلم او ځم ښه دا افسر بیا ما ته وګوره تاسې که راوروتې دا تنور خشاک دی زه دا خبره خاجي او مونږ مې خو جمع سره چې دونه خوشحاله لاړ شي ته کور ته که نه خاجي چې ته کور ته ځې چې تا سره جیب کې د 500,000 نوټ پروت نو ته زه په دې سودا علم نو بیا د کار خراب کړم نو دا د کار بو کې چې دا د 500,000 نوټ به جیب کې کېږدي او به دغې به سودا وکړي او کور ته به ځې مړه یا لکه دا خو تا ما ته د خدای دنیا پیسې راکړې یا لکه ته ځان ولې بې پیسو او ما چې نن په دې ټوله لاره د شیرین کوټو نه چې څونه ښې ویلي دي هغه الله ته پته ده یا ارحم الراحمین دا هغه د شیرین کوټو اثر یې وکړو بالکل اثر یې څنګه یې وکړو بتا زه څه خبر دغې به مې به تا سره خو د 2 کروڑو ګاډی دی او زه خیرن خچې جمعې پر ورځ چې دا عبادت او دا هغه کې دا نورم مزه کوي نن لاړ شو بدن خپل سبق وایي سبا روزه نه دا اهلم کار مې برابر دی بس زما بس زه به ورځه به السلام علیکم